الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنام والمرسلين وبعد. علامه ابو حاتم ابن حبان البستي رحمه الله بخپل د مجروحین په مقدمه کې نن یو دعوه جدي. هغه دعوه دا ده چې دوی وایي حفظ د سننو، نشر د سننو، حفظ د احادیثو، نشر د احادیثو. بل چاته احادیث ویل دا ډېر غټ کار دی، ډېر عظیم الشان کار دی. ولې وایي ځکه کم سړی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک احادیث وایي هغه ته دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کړې ده. نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها. سرسبز و شاداب دی که الله جل جلاله هغه سړی چې زما مقاله واوري او زما حدیث واوري فوعاها د هغې څه چم وکړي، حفاظت یې وکړي. ثم اداها الى من لم يسمعها فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. دغه روایت نو ابن حبان رحمه الله دا وایي چې محدثین ډېر لوړ مقام لري. محدثین څه شي؟ ولې محدثینو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا برای راست ده. محدثینو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا برای راست. په دې پوه شوست؟ دی په دې کې بیا دا وایي د خپل خبره بیا ده، دا خداګر د روایت دی ذکر کړی دی. وایي الواجب على كل من ركب فيه آلة العلم أن يراعي أوقاته على حفظ السنن رجاء اللحوق بمن دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. دی وایي واجب په هغه چا کې چې هغه باندې غلبه د آلې د علم راغلی ده، یعنې آله د علم پکې ستا دی علم حاصلولی سي چې دی مراعات وکړي د خپلو اوقاتو، چې حفظ د سننو پکې وکړي. د دا دپاره د پاره د دې په دې امید دی دا کار په دې امید وکړي چې دی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په دعا کې برای راست راسي، په هغه کې د دی راسي، په هغه ټولۍ کې. بیا نو وروسته دی وایي چې په دغه کې په دغه پاراګراف کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دغه چې کړی دی دا په اتباع د سنتو باندې اذ الله جل جلاله جل وعلا امر عباده باتباع سنته وعند التنازع الرجوع الى ملته حيث قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. بیا وروسته دا وایي چې په دې کې صحیح روایات به وایي کوم یې ګوره نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نظره چې ویلی دی په دې کې هغه روایات د رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد دي چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم خو نو ویلي وي. هغه څوک مراد دي چې شوي د دې بعد دی بیا یو ډېر نازک طرز د استدلال کوي. ګورئ د چې کومه موضوع کړې ده دا سړی ډېر دغه سړی په دې هم دی چې د کوم طرز د استدلال د روایاتو څخه اخیستی دی، دا طرز د استدلال شروع بیا نه دی کړی. الله تعالی د هر فن دپاره خپل رجال پیدا کړي دي. دی اوس دا د مطلب دی اوس په دې ځای کې بیا دی دا خبر ورسره ګډوي چې تغلیظ په کذب کې علی رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی درواغ وایي دا څونه بد کار دی. دا او دا بیا دی سره لګوي. یو ور خو دا وایي چې نظر الله، بل ور دا ورسره لګوي بس شاته چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بیا درواغ ویل دا بیا ډېره سخته ګناه ده. نو بیا دویم دی دا روایت ذکر کوي چې هغه د عبدالله ابن عمر روایت چې دی بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ګوره هلته یې کومه دعوه یې شه ده؟ هغه ته ډېر لوی مقام دی چې حدیث بیانوي. دلته بیا کومه خبر ورسره کښې شو چې څوک چې درواغ پر رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي اوس نو دی برات استدلال کوي. ګوره قال ابو حاتم دا دی په خپله دی في امر النبي صلى الله عليه وسلم امته بالتبليغ عنه من بعدهم مع ذكر ايجاب النار للكاذب عليه دليل على انه انما امر بالتبليغ عنه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم او كان من سنته فعلا او سكتا عند المشاهده. ويقول في امر النبي صلى الله عليه وسلم امته بالتبليغ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارک چې دا امر د کړی دی چې د څه دا تبلیغ وکړي من بعدهم چې څوک ستی بعد هغو ته دا شی بلغوا عني ولو آیه دا تبلیغ وکړي مع ذکر ایجاب النار للکاذب علیه سره د دې چې وروسته بیا چې دا کاذب یو ور خو لوړ ویلي چې بلغوا عني ولو آیه په پای کې بیا وایي فلیتبوأ مقعده من النار چې څوک کذب وکړي. وایي په امر د نبي علیه السلام کې دلیل څه شی دی؟ على انه انما
امر بالتبلیغ عنه ما قاله النبي صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بلغوا عني ولو آیه، دا هغه خبرې ښیي چې کوم نبی علیه السلام څه پکړي دي، ویلي دي. او كان من سنته فعلا، یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت فعلی وي، او سکتن یا سنت سکوتی وي. عند المشاهده، د سکوت پر یو کار کړي په وخت د مشاهدې کې دا رقم کړي. لا انه يدخل في قوله نظر الله امرا المحدثون باسرهم. دی خبر نه ده چې اسی هر محدث چې هر حدیث وایي بس دا د نظر الله امرا لاندې راغلی دی، بیدار سي، سوچ وکي، فکر وکي، څه وایي دا خبره تی ټول وکي. هر هغه سړی چې وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم صلاة بعمامة تعدل 25، دا نه دي کې داخل. کم خلق پکې داخل دي چې صحیح احادیث وایي. دا وایي لا انه يدخل في قول نظر الله امران المحدثون باسرهم. ټول هغه خلق چې حدیث بیانوي هغه په نظر الله امران کې نه دي داخل. بل لا يدخل في ظاهر هذا الخطاب، د دې خطاب په ظاهر کې لا نه داخليږي، الا من ادى صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سقيمه. مگر هغه خلق پکې داخل دي چې هغه صحیح حدیث بیانوي، سقیم نه بیانوي، یا د سقیم بیانوي خو د سقم سره بیانوي. واني خائف على من روى ما سمع من الصحيح والسقيم ان يدخل في جمله الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان عالما بما يروي. دی وای زه پر هغه چا باندې بیریږم. واني خائف، زه بیریدونکی یم، على من روى ما سمع من الصحيح والسقيم، که صحیح دی که سقيم دي. دی مازی واوري بلا بیاني ان يدخل في جمله الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، چې دا خو به داخل سي په هغه خلکو چې پر رسول الله مبارک درواغ وایي، اذا كان عالما بما يروي، که په یدی په دا. وتعيين العدول من المحدثين والضعفاء والمتروكين بحكم المبين عن الله تبارك وتعالى. دا پر مخکې باندې عتب دي، او دا رقم په امر په تبلیغ دی، او امر په تعیین دی. تعیین نه څوک، تمyiz، تغییر، تعیین، تعین نه، تمیز نه، تغییر نه، تغییر، تعیین، تمyiz. پوه وتعيين العدول من المحدثين والضعفاء والمتروكين بحكم المبين عن الله تبارك وتعالى. ويقولي دغه خبره وای واوري چې کوم سړی صحیح او سقیم ګډ وډ سره راوړي، وچونه او د ګډ وډ سره راټولي، هغه په کذبو کې راځي. رسول الله پر دې باندې هغه الته وویل، اوس بیا پر دې باندې درې دلایل وایي. اوس پر دې څو دلایل وایي؟ درې. یو دلیل دا وایي د سمره ابن جندب روایت په خپل سند ذکر کوي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني حديثا وهو يرى انه كذبا فهو احد الكاذبين يا كاذبين. چې دا فکر کې راځي دا حدیث وګورو صحیح که نه صحیح، بیا یې بیان کی دا یو د دوه دروغجنو دی، یا یو د دروغجنو صدایم یو دروغجن دی. یو دروغجن خو هغه دی چې هغه د سره څه چمپ کړي وزه کړي، بل دا دی چې د شک پکې لري، بیا یې وایي یا ګرځي دی دغه وایي خو پکې شکمن وي، بیا وایي دی دا یو. دویم حدیث داغه د مغیره ابن شعبه راړي، من روى عني حديثا وهو يرى انه كاذب فهو احد الكاذبين. دا د مغیره ابن شعبه روایت دی. ابل د سمره ابن جندب دی وایي، ابو حاتم رحمه الله وایي، ابو حاتم رحمه الله وایي وفي هذا الخبر دا دویم دلیل دی سیسو. وفي هذا الخبر دليل على صحة ما ذكرنا أن المحدث إذا روى ما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما تقول عليه. فدي خبر کې دلیل دی، هغه خبره چې موږ وکړو وخت دا غیر پر صحت باندې، چې محدث چې هغه حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم سوایي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح نه وي، چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح نه وي، متوجه کښینی وهو يعلم ذلك، دی په خبري يكون كأحد الكاذبين يا كاذبين، على أن ظاهر الخبر ما هو أشد. ظاهر د خبر ته چې وګوري هغه در جم سختي. وذلك انه قال من روى وهو يرى، دی فکر دا کوي، دی نه دی ویل چې دی تيقن لري، چې خالي فکر یې دا وي چې دا موضوع نه صحیح سو. بیا دی وایي فكل شاك، هر شک کوونکی فيما يروي انه صحيح او غير صحيح داخل في ظاهر خطاب هذا الخبر. ارغه سړی چې شکمن وي چې دا روایت زه بیانوم دا بس صحیح وي که به نه، هغه داخل دی په ظاهر د دې خبر کې. یعنی څه مطلب؟ هغه احد الكاذبین یا کاذبین دی.
هغه داخل دی په دې خبر کې، یعنی احد الکاذبین یا احد الکاذبین دی. متي ولاته یو منټ دغه او بیا دی ورسته اخر دی دا خبره کوي که نور هېڅ نه د دا یوه روایت د وجې سه من روا عني حدیثا وهو یرا انه یرا دی فکر دا کوي، دی ځوان دا کوي، وایي که نور نه د دا یوه وجې سه چې کوم سړی د ځان نسبت و حدیثو ته کوي هغه به علم تاریخ، علم رجال، علم جرح و تعدیل، علم مصطلح، علم حدیث دا به زده کوي. دا یوه خبر د وجې سه به دی دغه علوم ټول څه پکوي زده کوي. دا د ده پر دې روایت باندې چې کومه ده دعوه کړې ده په دې کې د دوه استدلاله راوړل. اول استدلال د سمره ابن جندب روایت دغسې بیا، دویم استدلال یې د مغیره ابن شعبه ده راوړي چې مطلب هر حدیث بیانونکی دا در نظر الله امرأ لاندې داخل نه دی. دریم دلیل کفا بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع، دا د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی چې د خپل سند په دې مقدمه کې راوړی دی. دی عباره وایي قال ابو حاتم في هذا الخبر زجر للمرء ان يحدث بكل ما يسمع حتى يعلم على اليقين صحته. وای په دې خبر کې انسان لره رابندول دي چې دی تحدیث وکړي هر هغه څه لره چې دی هسې دی چا څه روایت اورېدلی ما اورېدلی د فلاني صاحب ما هم ووایي، ما د فلاني صاحب اورېدلی ما هم واورېد. دا رقم دا پکې داخل دی. وایي چې در څو په یقین د حدیث په صحت نه خبر د خلکو د خولې به یې نه بیانوي. دا نو د کار خلاصه دا سو چې اول وار د چې اوله خبره وکړه، اوله یې دا وه چې حفظ د سننو، نشر د سننو، قول په سننو دا ډېر غټ کار دی. ځکه رسول الله مبارک محدثینو ته بری راست دعا کړې نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها یا عمران سمع مقالتي فوعاها ثم اداها. یو بیا یې دا وویل چې په دې کې هر محدث نه دی داخل، صحیح به بیانوي ځکه هر شیخونه د نبي علیه صلات وسلام مبارک قول نه دی. بیا یې وویل چې که چیرې څوک هر شی بیانوي هغه په کذبو کې داخل دی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم، پر هغه باندې درې دلیله وویل. بس سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.